شپې به 9:30 بجو ته ورسوله. مونږ خو پوښتنه نه شوه کولی. خطیب هر ټایم به یې تارونه شاټ و پړق پړق به یې کولو. اسلام آباد کې خطیب. بهرحال زموږ یو مشر ته موږ ته جرأت وکړه دا نه تپوس وکړه ولې روټۍ نه خورې؟ هغه به وایي زه د میلمه انتظار کوم که رانغی لیټ به وخورم. د میلمه نه بغیر به یې روټۍ نه خوړه. الله دې موږ د دغه مشرانو په نقش قدم بوځي. نو میلمه به اورئ که نه؟ زه خو د باندې په زور ځان اورم، خو درخواست مې دی چې په خوښه مې واورئ. په دې کې زما هم خیر دی او ستاسو هم خیر دی. او خیر و خیر پکې دا دی چې سار راغلي یو ښه دمه او سم هم دمه کړئ. دمه شوئ که نه؟ مشرانو چې ستړي شئ نو کښېنئ چې دمه شئ. دا مولان به منئ سم مضبوطې دمه کړئ. نو الله رب العزت ته علم دی د کائنات د ذرې ذرې کائنات چې نو نو هم رب و. دا هر څه چې نو خالق موجود و. دا عقیده ده زموږ. دا زموږ عقیده ده. زه اوس وټساپ نشم کولی. راولی اسلامک یونیورسټي اسلام آباد نه یو ملګري رابطه بیګا وکړه چې دا هر څه نو نو الله چرته و دا راته ثابت کړي. د دې بچو غم کوئ راځي منه پی ایچ ډي کوي ایم پیل کوي یا چې بیا کور ته راشي وایي دادا لیونی. زه دغه تفصیل کوم. دا پرونی واقع دی. دویم کوېسچن مولانا محمد رسول الله تاسو ټول وایي صلی الله علیه په 40 کاله کې ورته نبوت میلاوېدو دا ورته پالکوالۍ کولې نه میلاودې. تاسو قسمه اعتراضات د دې بچو غم هم کوئ. ګورئ کم هاسټل کې کم نمبر کمره کې پاتې کېږي. زه تفصیل کې نه ځم. د دې تربیت په تفوس کېږي. حدیث مبارک دی بچی چې پیدا شي بهترین نوم بیا به ورته ادب ښي بیا به ورله په ټایم واده کړي. شیخ صاحب داسې ده که نه؟ تاسو سره لقوئ چې بیا ما ته پته لګي هسې نه زه د دیر حدیث شروع کړم. ښکلی نوم بیا ادب تربیت او د هغې نه بعد په ټایم باندې واده. زه به راځم دی واده لم ډېر زور ورکړو انشاءالله. زه به هم زور ورکړو. بهرحال نو مفهوم د حدیث مبارک فرشتو څه شي لتلي وایي. فرشتې به ورته وایي او ربه یو مجلس و قرآن وایي. الله پکې ستا خبرې پکې کېدلې ربه او د صحابۍ د دوبیانو انټرشین نه دې خوا د دې علاقې څه نامه ده سعود آباد مسعود آباد مؤمنان ناغلي و ربه ستا کلام یې اورېدلو ستا مولان یې اورېدلو ستا د محبوب خبرې اترې یې اورېدلې د جنت تذکرې کېدلې د جهنم بیان کېدلو د آخرت خبرې کېدلې د فرشتو متعلق عقاید بیانېده رب ستا د توحید صداګانې اوچتېدلې رب ورته یو فرشتو هغه بابا پکې آخرت کتلې جنت یې کتلې دوزخ یې کتلې نه 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 فرشتې به جواب ورکوي محمد رسول الله لیدلی صلی الله علیه وسلم فرشتې به ورته نه 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 الله رب العزت په عرش باندې اعلان وکړي نن به دا اعلان بیا کوي زما په عرش باندې فرشتو ګواه اوسئ زما بندګانو نه څه لیدلی نه زما محبوب لیدلی دی نه زما معشوق لیدلی دی نه جنت نه دوزخ کتلی دی نه ورته د آخرت څه نظارې ښودلی شوي دي ګواه اوسئ ما د دې ټولو کامل بخشش وکړ ما دا ټولو بخل بابا مبارک دی شه بابا مبارک دی شه بیا مبارک شه مشرانو کشرانو شهاب صاحب ته دعاګانې کوئ چې د بخشش ماحول درته جوړوي زمونږ هم پته نه لګي الله نه به غواړو چې په دې مجلس هم وبخي نو تاسو ډېر دروند مجلس ته راغلي او تش لاس په نه ځئ د علماء محفل دی د قرآن صداګانې پکې اوچتېږي او چا چې قرآن له ځان ورکړی الله رب العزت هغه کامیاب کړی دی په کمه زموره کې دی په کمه درجه کې دی په کمه لاره دی
پکم لیول دے پکم مقام دے چاہم قرآن لگاڑا اور کڑے دا اللہ رب العزت آگا کامیاب کڑے دے اللہ تعالیٰ آگا کامیاب کڑے دے